په مزار شریف ښار کې یو شپږ اویا کلن سړي د یو کال څخه په کمه موده کې قرآن کریم په خپل لاس لیکلی دی. نوموړی د لیکلو انګیزه الهي معنویات یادوي. دا سړی شپږ اویا کاله عمر لري. د تیر کال په مرغومي میاشتې کې د قرآن کریم په لاس لیکل پیل کړل او بالاخره یې له یوه کال څخه په کمه موده کې په 811 مخونو کې په خپل قلم د دغه سپېڅلي کتاب لیکل ختم کړل. باز ما را شروع کردیم اول جدی سال 1401 ما شروع کردیم در آخر میزان سال 1402 ختم کردیم. با حساب خط نستعلیق نوشته کردیم و 3 مراتبه بر قرآن اصل قرآن شریف تطبیق هم دادیم. محمد عالم د قرآن کریم د لیکلو انګیزه او احساس د دغه سپېڅلي کتاب معنویات یاد کړل او زیاته یې کړه چې په هیواد کې دا ډول کارونه ډیره کمه تاریخي مخینه لري. شاید دومین یا سیومین نفری که باشیم ما در افغانستان امیره با خط کتابت خود نوشته کرده باشیم. ما مادیان نمیخوایم، فقط برای معنویات خود مردم و با تشویق مردم و ترغیب مردم رسانده شود بهتر میشه. بلخوا د بلخ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د تاریخ په بیلابیلو دورو کې د قرآن عظیم شان د لاسي لیکل شوو نسخو ارزښت مهم بولي او د دغې نسخې له لیکوال سره د یادې ادارې د ملاتړ ډاډ ورکوي. ما همیشه حمایت معنوی میکنیم از اشخاص و اینا را هم تا توان خود ما معرفی میکنیم به اشخاص که دستگیری بکنه و تا هنر زیبای خطاطی خود دیگه افزایش بده و دیگه هنرها هم بیافرینه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر هیوادوالو د خپلې خوښې له امله قرآن کریم په لاس لیکلی چې ځینې یې اوس هم په ملي موزیم کې ساتل کیږي.